په یو لیرې کلي کې یو زوړ کوهی و. د کلي مشرانو به تل ویل چې د لمر له ډوبېدو وروسته باید هیڅوک هغه کوهي ته نږدې نه شي. هغوی ویل چې دا کوهی اوبه نه بلکې روحونه اخلي. جمال چې یو زړور او په پیریانو باندې بې باوره ځوان و، د یو شرط په ګټلو پسې د شپې په 2 بجې دغه کوهي ته لاړ. کله چې جمال کوهي ته ورسېد، شاوخوا چوپتیا وه. یوازې د شپې د حشراتو غږونه اورېدل کېدل. هغه د کوهي په غاړه ودرېد او لاندې وکتل. کوهی دومره ژور و چې د رڼا په اچولو هم یې تل نه ښکارېده. هغه یوه تیږه راواخیسته او لاندې یې وغورځوله. هغه په تمه و چې د اوبو د ټوپ غږ واوري، خو هیڅ غږ ونه شو. تیږه لکه په خلا کې چې ورکه شوې وي. ناڅاپه د کوهي له تله یو نری غږ راووت. دا غږ د یوې کوچنۍ نجلۍ و چې په زارۍ ویل: مرسته، ډېر ساړه دی، ما راوباسئ. جمال وډار شو، خو فکر یې وکړ چې شاید کوم څوک رښتیا پکې غورځېدلی وي. هغه غږ وکړ: څوک یې هلته؟ خو ځواب یوازې د هغه د خپل غږ اندازه وه. بیا غږ بدل شو. دا ځل دا د هغه د مړې شوې مور غږ و: جمال، زما زویه، لاندې راشه، زه دلته یم. د جمال په ساه کې لړزه راغله، ځکه مور یې 15 کاله مخکې مړه شوې وه. هغه پوه شو چې دلته څه شی سم نه دي. کله چې یو غوښتل شاته وګرځي او وتښتي، و د هغه حپې لکه په ځمکه پورې چې میخ شوې وي. حرکت یې نه شو کولی. هغه ولیدل چې د کوهي له غاړې څخه تور لوند او اوږده لاسونه راوتل. دا لاسونه د انسان نه و. ګوتې په بې شمېره بندونو کې ماتې ښکارېدې او نوکان یې د چاقو په څېر تېره و. هغه توره سایک په ارامه سره د کوهي له خولې راوتله. د هغوی مخونه نه و، یوازې سپینې او خالي سترګې لرلې چې په تیاره کې ځلېدې. جمال چیغې کړې، خو د هغه غږ داسې و لکه په اوبو کې چې بند وي. هیچا یې غږ نه اورېد. کله چې سهار شو، د کلي خلک د کوهي په لور ورغلل. هغوی جمال هلته ونه موند. یوازې د هغه څپلۍ او د لاس کې د کوهي په غاړه پراته و. خو یوه عجیبه خبره وشوه. په هغه ورځ د کوهي اوبه چې تل ترخې وي، په عجیبه توګه خوږې شوې. د کلي خلکو فکر وکړ چې شاید بدبختي ختمه شوې وي. خو یو ماشوم چې کوهي ته یې کتل په چیغو شو. هغه ولیدل چې د کوهي په اوبو کې د جمال عکس ښکاري، خو هغه عکس نه و. جمال د اوبو لاندې و، لاسونه یې د کوهي په دیوالونو پورې لګېدلي وو او خوله یې خلاصه وه لکه د مرستې لپاره چې غږ کوي. ناڅاپه د جمال عکس خپل سر پورته کړ، سترګې یې سپینې شوې او ماشوم ته یې په داسې غږ ویل چې یوازې هغه یې اورېدلی شو: سبا شپه ستا وار دی. له هغه وروسته کله چې هم څوک د هغه کوهي اوبه څښي، هغوی ته د جمال په غږ کې وصیتونه او رازونه اورېدل کېږي. تر نن ورځې پورې د هغه کلي خلک د شپې له خوا د کوهي په شاوخوا کې د زنځیرونو او د نوکانو د سکریچ کولو غږونه اوري.